تعلیم یو داسې شی دی که موږ له د مړ کېدو نه وروسته هم فایده درکوي. کله چې موږ مړ شو نو زموږ مونځ خلاص شي، زموږ زکات خلاص شي او روژې خلاصې شي. هغه ټول ښه کارونه چې کوم موږ کول هغه ټول خلاص شي او بس څه شیان پاتې شي او هغوی کې نبي صلی الله علیه وسلم ویل داسې علم وروسته پاتې شي چې کوم نه نور خلک فایده اخیستی شي. څنګه چې دا یو کس چاته مونځ زده کو نو هغه کله پورې هم مونځ به کوي نو هغې ثواب هغې کس ته به هم رسي چې هغې ته مونځ زده کړی و. او داسې نه کېږي چې د یو ته کم ثواب ملاویږي او زده کول والو ته زیات ملاویږي، خو الله دواړو ته برابر ثواب درکوي. الله الکریم دی، هغه المنان دی، هغه د چا نیکیانې نه کموي. هغه هغې کس ته ټول ثواب درکوي چې کوم هغې مونځ کولو سره ځان ته ګټلی دی. او بیا کوم کس چې تاسو ته مونځ زده کړی و هغې له هم هر رکعت سره ثواب ملاویږي. څنګه چې کله هم تاسو سوره فاتحه لولئ که تاسو ته هغه چا هم زده کړې وي، ستاسو مور، ستاسو پلار یا ستاسو استاد، تاسو سره به الله هغوی ټولو ته ثواب درکوي او ستاسو د استاد د هم ثواب به ملاویږي، بیا هغوی استاد له، بیا د هغې استاد له او بیا د مخکې هغوی ټولو استادانو له. نو یعنی دا تاسو وکتل چې دا یو ډومینو افیکټ جوړ شو، نو یعنی 10 نسلونه هم تیر شي نو بیا هم هغه اجر هغوی ته به ملاویږي. نو الله تاسو ته به هم ثواب درکوي چې ستاسو د وفات شوي 100 کاله هم تیر وي. نو ځکه چې الله دې کار دپاره ستاسو انتخاب کړی دی چې تاسو ته نورو ته هغې علم ورسوئ. نو موږ داسې علم ترلاسه کولو دپاره څه وکړو؟ دا ویل ډېر اسان دي چې دا وکړئ او هغه وکړئ، خو حقیقت کې څه وکړو؟ زه دا یو کالج طالب علم په طور باندې څه کولی شم؟ زه دا یو انجینیر او ډاکټر په طور څه کولی شم؟ زه داسې څه وکړم چې هغه علم ماته هم زده شي؟ او دلته چې کوم علم زه خبره کوم هغه د اسلام علم دی او دا هغه علم دی چې چا قرآن او سنت کې صفت شوی دی. او دا چې کوم نور علمونه دي د دنیا نو هغوی هم خپل یو ځای دی، خو کوم علم کې چې برکت دی هغه د اسلام علم دی، یعنی د قرآن علم شو، فقه شو او حدیث شو. ځکه چې الله موږ ته وایي ټولو کې بد او بدبخته خلک هغه دي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون. یعنی هغه خلک کم چې د دنیا هر خبرې نه خبر دي، یعنی د دنیا ظاهر نه خبر دي خو قیامت نه دي خبر، آخرت نه دي خبر او د دنیا حقیقت نه دي خبر. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې تر ټولو کې بد خلک هغه دي کم چې د خپل ټول ژوند او ټول عمر یوازې د دنیا علم باندې ولګوي او آخرت علم نه هیڅ هم نه دي خبر، یعنی د اصل علم نه او دنیا حقیقت نه هغوی بې خبره دي. یعنی هغوی ته خپل ټول ژوند ضایع کړی وي. ضایع کولو نه مطلب دی چې هغوی ته هغه علم فایده رسوي، خو د دنیا علم نه یو ډېر لوی علم و کوم هغوی هیر کړی و، کوم هغوی پرېښی و او هغه د خدای علم و او هغه د ستاسو ژوند مقصد علم و.